عبارت کې یو بل غزل مخې ته راغی هغه زه په خپل فرمایش اقدم ستاسو مخې ته چې عصري خوري مې د دیدن شوې نو وسله راځي عصري خوري مې د دیدن شوې نو وسله راځي چې مثلګۍ د زنکدن شوې نو وسله راځي عصري خوري مې د دیدن شوې نو وسله راځي چې مثلګۍ د زنکدن شوې نو وسله راځي او چې خپل خپلوان را پسې ټول په چغو چغو جاړي چې خپل خپلوان را پسې ټول په چغو چغو جاړي ته که خوشحاله او که درمن شوې نو وسله راځي چې خپل خپلوان را پسې ټول په چغو چغو جاړي ته که خوشحاله که درمن شوې نو وسله راځي او په ژوندانه مې خواله نه راتلې پروا دې نه وه په ژوندانه مې خواله نه راتلې پروا دې نه وه که مې ټوکړه د زړه د تن شوې نو وسله راځي په جمدانه مې خواله نه راتلې پروا دې نه وه که مې ټوکړه د زړه د تن شوې نو وسله راځي او چې د غسل په تخته باندې ور واچولم چې د غسل په تخته باندې ور واچولم خبرې پاتې د کفن شوې نو وسله راځي چې د غسل په تخته باندې ور واچولم خبرې پاتې د کفن شوې نو وسله راځي او زه صاحب زر ایک تنخوا لاحت کې کېښودمه تورې تبی را پسې بند شوې نو وسله راځي د خپل زړه په پردو کې د ساتم لکه د ګل د خپل زړه په پردو کې د ساتم لکه د ګل او د سترګو په ککو کې د ساتم لکه د ګل د خپل زړه په پردو کې د ساتم لکه د ګل د سترګو په ککو کې د ساتم لکه د ګل او که یو خواته مالي نیستي د بل خوا رقیبان دي که یو خواته مالي نیستي د بل خوا رقیبان دي په سختو حدیثو کې د ساتم لکه د ګل په سختو حدیثو کې د ساتم لکه د ګل او ژوندون ازغي ازغي د معاشره ازغي ازغي ده ژوندون ازغي ازغي دی معاشره ازغي ازغي ده جانانه په ازغو کې د ساتم لکه د ګل ژوندون ازغي ازغي دی معاشره ازغي ازغي ده جانانه په ازغو کې د ساتم لکه د ګل او خپلوان را نه پردي شو پردي چرې نه خپلېږي خپلوان را نه پردي شو پردي چرې نه خپلېږي منې که نه پردو کې د ساتم لکه د ګل منې که نه پردو کې د ساتم لکه د ګل او زه هغه مین نه یم چې وایم یو څه کوم بل څه زه هغه مین نه یم چې وایم یو څه کوم بل څه د ګل په خوشبویو کې د ساتم لکه د ګل زه هغه مین نه یم چې وایم یو څه کوم بل څه د ګل په خوشبویو کې د ساتم لکه د ګل او نور څه د نه پیرزو کم وایه څه د نه قربان کم نور څه د نه پیرزو کم وایه څه د نه قربان کم غزلو په مصرو کې د ساتم لکه د ګل نور څه د نه پیرزو کم وایه څه د نه قربان کم غزلو په مصرو کې د ساتم لکه د ګل او هېڅوک تا ته په بدو سترګو بد کتلی نشي هېڅوک تا ته په بدو سترګو بد کتلی نشي پښتون هم په پښتو کې د ساتم لکه د ګل او جواب کې ما ته ووی کلیاړواله صاحب ذرا جواب کې ما ته ووی کلیاړواله صاحب ذرا د حسن په جلوو کې د ساتم لکه د ګل او یو بل غزل تاسو ته مخې تقدمه چې کله کله مې فکرونه په هوا شي کله کله مې فکرونه په هوا شي چېرته لرې لرې لاړ شي خو بیا راشي کله کله مې فکرونه په هوا شي چېرته لارې لرې لاړ شي خو بیا راشي
او په تحفه کې راله ستا یادونه راوړي په تحفه کې راله ستا یادونه راوړي په درشلي راته کینی په جړا شي په تحفه کې راله ستا یادونه راوړي په درشلي راته کینی په جړا شي او زه یې وینم د خپل زړه په آینه کې زه یې وینم د خپل زړه په آینه کې ښکلې مخې را څرګند شي بیا پناه شي زه دې وینم د خپل زړه په آینه کې ښکلې مخ دې را څرګند شي بیا پناه شي او تا ته څه پته ده ښکلیا چې تا وینم تا ته څه پته ده ښکلیا چې تا وینم دننه زړه مې په سینه کې په درزا شي دننه زړه مې په سینه کې په درزا شي او ته زمانه فلسفه د مینې غواړې ته زمانه فلسفه د مینې غواړې مینه دا ده چې مین پکې باچا شي ته زمانه فلسفه د مینې غواړې مینه دا ده چې مین پکې باچا شي او ستا نظر زما د هر مرض علاج دی ستا نظر زما د هر مرض علاج دی تسلی مې نه په طبیب او نه په مولا شي ستا نظر زما د هر مرض علاج دی تسلی مې نه طبیب او نه په مولا شي او یو نه لس بادشاهي به ته قربان کم یو نه لس بادشاهي به ته قربان کم خو که هغه بیګانې خوب مې رښتیا شي یو نه لس بادشاهي به ته قربان کم خو که هغه بیګانې خوب مې رښتیا شي او چې شعرونه د شاه یو نه لس بادشاهي به ته قربان کم خو که هغه بیګانې خوب مې رښتیا شي او ما ته یې ووې په زیر زیر مې مخ ته ګوره ما ته یې ووې په زیر زیر مې مخ ته ګوره داسې نه چې مې دا دوه سترګې پناه شي ما ته یې ووې په زیر زیر مې مخ ته ګوره داسې نه چې مې دا دوه سترګې پناه شي او چې شعرونه د شاعر صاحب زر واوري کنجوسان په تیښته ځي وارې خطا شي والسلام